Today we are going to learn English with Aafia Sidique. So, get ready. عافیه صدیقی دا نوم خو به تاسو اورېدلی نن به تاسو د عافیه صدیقي سپیچ تقریر سره انګلش زده کوئ یعنی نن به تاسو ته عافیه صدیقي انګلش ښیي موږ ستاسو لپاره نن د عافیه صدیقي یو سپیچ یو تقریر راغستی چې دا تقریبا 13 کاله مخکینی دی او دغه سپیچ هغه کړی دی په اسلام کې د ښځو د حقوق په باره کې د یونایټډ سټیټ اف امریکا په یو سټیټ په ټکساس کې نو نن موږ ستاسو لپاره دغه سپیچ دغه تقریر په پښتو کې ترجمه کړی دی چې د دې نه به تاسو ایډوانس وکیبلري الفاظ جملې او داسې ډېر څه به زده کوئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. زما د اسلام ورونو خویندو السلام علیکم. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth. دا زما چیلنج دی نه صرف پر تمامه دنیا کې د هر یو کس د پاره. But also, if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well. بلکې که چېرته یو بل پلانټي په هغې باندې یو بل تهذیب وي هغې ته هم زما چیلنج دی That Islam is the best savior and protector for women. چې اسلام د ښځو د ټولو نه بهترین محافظ او خیال ساتلو والا دی And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance. او دا خبر زه په پوره اعتماد سره کوم نه چې په تکبر او غرور باندې But because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, ځکه چې زما دا یقین دی چې اسلام د الله تعالی له طرفه نازل شوی دی the most just and merciful God, چې هغه له ټولو نه زیات رحیم او انصاف کولو والا دی the God biased neither in favor of men or women, هغه خدای چې هغه نه صرف د ښځو په طرف باندې دی نه صرف د سړو په طرف باندې دی بلکې هغه د انصاف والا ذات دی the creator and sustainer of both men and women. هغه خدای چې هغه د ښځو او د سړو پیدا کولو والا دی او د دې پرورش کولو والا دی Islam elevates women to a level that has no parallel. اسلام ښځو ته یو داسې درجه ورکوي چې د هغې هیڅ برابروالی نشته Let's just take one example. راځئ یو مثال درکوم Our Western philosophers and saints, they say that woman is the seat of the devil. زموږ مغربي فلسفهدان او صوفیان وایي چې ښځه یو شیطان دی But the Quran calls her Muhsana, fortress against the devil. خو قرآن مجید یو ښځې ته محسنه وایي یعنی قلعه د شیطان نه د بچ کېدلو قلعه They say that she is the one responsible for our downfall from paradise. هغوی دا وایي چې د ښځې په وجه باندې موږ د جنت نه راویستلی شو But the Prophet Muhammad said, Paradise is under the feet of a woman, a mother. خو زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د یو ښځې د مور د قدمونو لاندې دی And that's not all. او صرف دا نه She has been given rights and protection in every sphere of life. اسلام ښځې ته د ژوند په هر یو شعبه کې دې ته حق ورکړی دی او د دې حفاظت یې کړی دی She has all the basic human rights, دې ته ټول بنیادي انساني حقوق حاصل دي including the right of inheritance, of owning property, of choosing her husband, of getting dowry, of divorce, چې په هغې کې شامل دي د وراثت ملکیت د یو خاوند انتخاب کول جهیز اخیستل طلاق اخیستل of not only earning money but even keeping every single cent she earns. او نه ورته صرف د پیسو ګټلو حق ورکړی دی بلکې دا حق یې ورته ورکړی دی چې دغه پیسې د ځان سره کیږي And what not? You name it and it's there. نو پرې کې کوم یو څیز شامل نه دی ته یې نوم اخله او هغه پرې کې موجود دی But let me make it clear that this خو زه اوس د دې وضاحت کوم earning money thing in Islam, it is not the responsibility of a woman. چې دغه پیسې ګټل په اسلام کې د یو ښځې ذمهواري نه ده Her responsibility, her duty is with Allah and with her family. د یو ښځې ذمهواري د دې فرض د الله تعالی سره او د خپل خاندان سره دی And if she takes care of that, alhamdulillah, she's in good shape according to the Prophet Muhammad. او که چېرته یو ښځه د دغې حقوقو خیال ساتي نو الحمدلله هغه د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق یوه ډېره ښه او صالحه ښځه ده That's enough for her salvation. او بس همدا د دې د نجات دپاره کافي دي But this does not mean خو د دې دا مطلب نه دی that her duty is to slave away at home like a bondsmaid.
چې د دې ذمہواري بس صرف په یو کور کې د غلام په شان غلامي کول دي. This was at least not the practice or the teaching of our Prophet Muhammad or his companions. دا موږ ته خپل پیغمبر او دغه صحابه کرامو نه دي ښودلي. Once a man came to the Caliph Umar bin Khattab. یو ځل ته یو سړی خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه ته راغی. He wanted to complain about his wife. هغه غوښتل چې په خپله ښځه باندې شکایت وکړي. He was standing outside the Caliph's house. هغه سړی د حضرت عمر رضی الله عنه د کور نه بهر ته ولاړو. And from inside, he could hear Caliph Umar's wife giving him a hard time. او هغه سړی اوریدل چې د خلیفه حضرت عمر ښځه هغه سره په بحث وه، هغې سره بحث کو. But Umar's voice was nowhere to be heard. خو هغه د حضرت عمر رضی الله عنه اواز بیخي وانه اورېدو. He thought, well, looks like the poor Caliph is in the same torment I am. نو هغه سړي ځان سره دا سوچ کو چې زه په کوم تکلیف کې یم، نو په هغه تکلیف کې حضرت عمر غریب هم مبتلا دی. He started going back. نو هغه واپس روان شو. Umar saw him and called him back. حضرت عمر ورته आवाज ورکو او واپس یې راوغوښتو. Heard his story, and you know what he replied? حضرت عمر د هغه سړي ټوله کیسه واورېدله او پته شته چې څه جواب یې ورکو؟ He said, do you not see هغه ورته دا جواب ورکو چې آیا تا ته نه ښکاري، ته نه ګورې that my wife cooks my food, چې زما ښځه ما ته ډوډۍ پخوي، washes my clothes, suckles my children, ما ته جامې اینځي، زما ماشومانو ته پی ورکوي، thus relieving me of the necessity of employing a cook, a washerman, and a nurse? هغه ما سره دا مدد کوي چې زه یو باورچي په ملازمت باندې نه اخلم، یو دوبي او یو نرس په ملازمت باندې نه اخلم. Even though she is not in the slightest degree responsible for this. حالانکه دا د هغې ذمهواري بالکل هم نه ده. And more than that, I have peace of mind on account of her. او د دې نه هم زیات زه د هغې په وجه باندې په سکون کې یم. And I'm protected from adultery. زه د هغې په وجه باندې د بدکاري نه بچ کېږم. In view of all this, I put up with her excesses. نو چې زه دغه کارونو ته ګورم په دې وجه باندې زه د هغې هر یوه خبره برداشت کوم. And I would advise you to do the same. او زه تا ته هم دا مشوره در کوم چې ته هم همداسې وکړه. نن دغه انګلیش موږ تاسو ته ونه ښودو، بلکې دا عافیه صدیقي تاسو ته وښودو. اوس راځئ د همدغه سپیچ د همدغه تقریر نه په دې کې چې کوم اهم الفاظ او جملې وي دا زده کړو. Number 1. Every single person. Every single person نه دی ښه. Every single person. You have to follow all these steps if you want to speak English just like a native speaker. او د دې مطلب دا دی که نه وی هر یو شخص for example education is must for every single person. مطلب دا دی چې تعلیم د هر یو شخص لپاره د هر یو کس لپاره لازمي دی، ضروري دی. Education is must for every single person. Civilization ویل کېږي تهذیب ته. Civilization نه دی ښه. Civilization. Planet مو وایي. L داسې مو وایي لکه L وایي L مو وایي څنګه مو وایي L او دا planet مو وایي. که تاسو غواړئ چې د انګریزانو په شان انګلیش وایي بیا وایي planet او د planet مطلب دی سیاره. For example, the aliens live on another planet. مطلب دا دی چې aliens خلای مخلوق په یو بل planet په یو بل سیاره باندې اوسېږي. Savior and protector. دا savior نه دی ښه. Savior او مطلب دا دی چې بچ کولو والا. کوم کس چې تاسو بچ کوي هغې ته وایي ستاسو savior. او protector مو وایي ښه. protector څه شی دی؟ protector او protector ویل کېږي حفاظت کولو والا ته. savior and protector بچ کولو والا او حفاظت کولو والا. For example, Islam is the best savior and protector for women. مطلب دا دی اسلام د ټول نه بهترین حفاظت کولو والا او بچ کولو والا دی د ښځو دپاره. Confidence وایي اعتماد ته. ستاسو چې په ځان باندې باوري، اعتمادي، یقیني چې زه دا پلانکی کار کولی شم هغې ته وایي confidence. چې په تاسو کې څومره کانفیډنس دی. او arrogance ویل کېږي تکبر ته، غرور ته. یو ځل دا امیر خان وایي که نه
وی کله چې تاسو داسې ووایئ چې زه دا پلانکی کار کولی شم نو د دې مطلب دا چې په تاسو کې کانفیډنس دی دا ستاسو اعتماد دی ستاسو په خپل ځان باندې یقین دی خو کله چې تاسو داسې ووایئ کنه چې زه دا صرف زه دا پلانکی کار کولی شم نو بیا د دې دا مطلب دی چې په تاسو کې ایروګنس دی دا تکبر دی غرور دی دا انسان ختموي انسان د جرړې نه ختموي فار ایگزامپل is this your confidence or arrogance مطلب دا دی چې دا آیا دا ستا په ځان باندې اعتماد یقین دی او کنه دا تکبر دی یعنی ته دا خبره د اعتماد نه کې او کنه ته د تکبر د کبر نه کې سکل موای ها سکل ما ته ویل ال موای ال بوای ال سکل اوکې او دې مطلب دی پي خوړل یعنی کله چې یو ماشوم پي خوري هغه ته وایي suckling for example the infant was suckling happily infant وایي هغه ماشوم ته چې هغه د مور پي خوري او ورکوټه ماشوم نه هغه ته infant وایي so the infant was suckling happily مطلب دا دی چې ماشوم د مور پي ډېر په خوشحالۍ سره سکل خوړل torment نه torment او torment وایي یو عذاب ته یو تکلیف ته for example you are in the same torment as I am مطلب دا دی کنه وایي ما او تا په یو عذاب کې مبتلا یو یعنی زه چې په کوم مشکل کې په کوم عذاب کې هغه کې ته مې you are in the same torment as I am bondsman په اخره کې چې مین راځي دا غلام ته وایي او bondmaid په اخره کې چې میډ راځي دا ښځه چې غلام وي هغې ته وایي په پښتو کې زما ذهن نه وته چې څه ورته وایي که تاسو درځي نو په کمنټ سیکشن کې ورته ولیکئ بونډزمین غلام او بونډمیډ داسې به وایي چې غلامه خو دا ورته نه وایي مطلب ښځه چې غلامي کوي هغې ته وایي بونډمیډ سیلویشن مو وایي ها سیلویشن او د دې مطلب دی نجات د یو څه نه نجات فار ایگزامپل that's enough for her salvation یعنی دا د هغې د نجات دپاره کافي دی that's enough for her salvation ډوري مو وایي ها ډوري او ډوري ویل کېږي جهیز ته وایي کله چې یو جینۍ ودیږي که نه واده کېږي نو دې ته چې د خپل کور نه دې ته کوم سامان کوي دغه سامان ته جهیز وایي for example a woman has the right to get dowry مطلب دا دی وایي اسلام چې کوم دی ښځه دا حق ورکړی دی چې هغه جهیز واخلي spare وایي شبې ته کومه شبه لکه خلک وایي که نه شک شبه نه وایي په مختلف شبو کې دا پلانکی کار کوي په مختلف شبو کې داسې کار کېږي for example Islam has given protection and right in every sphere of life to women مطلب دا دی اسلام په هر شبه کې ښځو ته حقوق ورکړي دي او د ښځو حفاظت یې کړی دی Islam has given rights and protection in every sphere of life to women not to women د woman مطلب دی یو ښځه او د women مطلب دی زیاتې ښځې so here we should say women not woman fortress مو وایي ها fortress ما تاسو ویلي که نه کله چې تاسو د آر تلفظ کوئ نو آر مو وایي څنګه به وایي R if you want to speak just like a native speaker then you must follow all these steps که تاسو غواړئ چې د انګریزانو په شان انګلیش ووایئ که نه بیا آر مو وایي RY ما تاسو دا هم ویلي چې کله تاسو د آر تلفظ کوئ نو داسې به وایي چې ستاسو په مرۍ کې یو کس ناست دی هغه ستاسو ژبه دننه راښکي نو fortress مو وایي fortress او د دې مطلب دی قلعه یعنې یو کلا ته وایي fortress for example the Quran called the woman مسأنه the fortress against the devil مطلب دا دی وایي قرآن کریم وایي چې دا ښځې چې کوم دی دا یو فورټرس دی یو قلعه ده د شیطان په ضد باندې سینټ وایي بزرګ ته یو بزرګ انسان نه لکه موږ چې یو که نه پلانکی بزرګ نو هغې ته په انګلیش کې سینټ وایي او سینټ په اخره کې چې ډي راشي دا بیا شګې ته وایي our western philosopher and saint say و زمونږ western مطلب دی مغربي philosopher فلسفه دان and saints
او بزرګان وي سوي هغه وي کنه چې ښځه دا یو شیطان دی ځکه چې دې په وجه باندې وي انسانان د جنت نه راوتي او قرآن کریم سوي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ښځه چې کوم ده دا یو فورټرس دی پیرالل بنه وای ها پیرالل او د دې مطلب سره د دې مطلب دی برابري یعنی د اوسه چې برابري یا د اوسه چې برابروالی نه فار ایگزامپل Islam elevates a woman to a level that has no parallel مطلب دا دی کنه وای اسلام چې کوم دی دا یو ښځې ته دومره درجه ورکوي کنه دومره اوچتوي چې د هغې هیڅ یو برابري نشته دی اسلام elevates د elevates مطلب دی یو څه اوچتول a woman یوه ښځه او یوه ښځه دومره اوچتوي دومره درجه ورکوي to a level یو داسې درجې پورې مطلب یو داسې درجه ورته ورکوي that has no parallel چې د هغې هیڅ یو برابروالی نشته تاسو داسې مویلی شئ چې د هغې هیڅ ثاني نشته ریویل بنه وای ها ریویل او مطلب دی نازلیدل یو څه چې کله نازل شي فار ایگزامپل the holy Quran was revealed in the month of Ramadan وی په روژه کې قرآن کریم چې کوم دی دا نازل شوی وه the holy Quran was revealed نازل شوی وه in the month of Ramadan د روژې په میاشت کې just and merciful just وی د انصاف کولو والا ته او merciful بنوای merciful دا وی رحم کولو والا ته just and merciful انصاف او رحم کولو والا for example Allah subhanahu wa ta'ala is the most just and merciful God وی الله تعالی د ټولو نه زیات انصاف والا او د رحم کولو والا ذات دی د رحم کولو والا رب دی زما پوره یقین دی انشاءالله دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي د به تاسو ته فایده هم ډېره کړي او د نه به تاسو ډېره زده کړه کړي که تاسو نور هم همدغه شان ویډیوز کتل غواړئ د عافیه صدیقي منیبه مزاري یا داسې د نور چا تقریرونه بیا په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ انشاءالله موږ خپل پوره کوشش کوو تاسو چې څه غواړئ چې د هغې مطابق موږ ویډیو جوړه کړو په دغه چینل باندې چې تاسو کومه ویډیو هم ګورئ دا همدغه ستاسو په شان خلکو زموږ سټوډنټس هغوی موږ ته ووایي نو بیا موږ په هغې باندې کوشش کوو چې ویډیو جوړه کړو د کم کس په کمنټ باندې چې زیات لایکس راشي نو بیا په هغې باندې به موږ ویډیو جوړو انشاءالله او که چېرته تاسو واقعي انګلیش زده کول غواړئ که د انګلیش په باره کې تاسو سیریس استئ نو بیا په همدغه ټایم باندې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کولی شئ دغه ویډیو لایک کړئ ځکه چې موږ خپل پوره کوشش کوو چې تاسو ته د اسانه نه په اسانه طریقه باندې او په یو فن وی باندې تاسو ته انګلیش وښایو چې په هغې باندې تاسو بور هم نشئ ستاسو وخت هم ضایع نشي په لږ وخت کې ډېر څه زده کوئ نو بس see you انشاءالله next time او په الله هم سپارم